په تیر یو کال کې د امارتي شرکتونو لخوا د 10 میلیارد افغانۍ پانګې جذب د امارتي شرکتونو مسؤلین د حکومتي ادارو د یو کلنو لاسته راوړنو د تشریح برنامه کې وایي په تیر یو کال کې خصوصي برخې سره 23 مشارکتي تړونونه لاسلیک شوي دي چې ټولیز ارزښت یې 22 میلیارد افغانۍ اټکل شوی دی. د دوی په وینا د دې تړونونو کلنی عواید به 22 میلیارد افغانۍ وي. د یادو پانګونو په نتیجه کې به امارتي شرکتونه په راتلونکي شاوخوا کمه موده کې تر 22 میلیارد افغانیو پورې عواید ولري، البته د دغو پروژو له مدرکه. د برېښنا شرکت مسؤلین هم په دې برنامه کې وایي په تیر یو کال کې له کورنۍ سرچینو څخه خصوصي برخې سره د څه د پاسه 8 میلیارد افغانیو په ارزښت د څه د پاسه 1000 میگا واټه برېښنا تولید هوکړه لیک لاسلیک کړی دی. هغه پروژې چې په پلي کېدو سره به افغانستان د برېښنا تولید کې تر 10 ځان بسیاینې ته ورسیږي. تقریبا 80 میلیارد افغانۍ د داخلي او خارجي شرکتونو له لوري څخه افغانستان ته راوړل کیږي او دلته به د 0 میگا واټو په شاوخوا د برېښنا د تولید ترڅنګ زرګونو خلکو ته د کار زمینه برابر شي او د دې ترڅنګ به تقریبا په لکونه کورنیو ته مونږ د برېښنا د توزیع شبکه وغځو او خلک به د برېښنا له دغه ستر نعمت څخه برخمن شي. د برېښنا شرکت د شمیرنو پر بنسټ دمګړي 40 سلنه خلک برېښنا ته لاسرسی لري او په پام کې ده په راتلونکي کال کې 500 ولسوالیو ته هم برېښنا رسونه ترسره شي. هغه هڅې چې تر راتلونکو 2 کلونو به په هیواد کې د برېښنا رسونې وضعیت تر 80 سلنه ښه کړي. 50 ولسوالی امسال از بودجه شرکت برېښنا و 80 ولسوالی دیگر از در ساحه سرمایه گذاری که انشالله به اعلان سپرده میشه و کارهایشان امسال آغاز می شود تا نیمه سال آینده انشالله این ولسوالی ها یا تا آخر سال برقرار خواهد شد. په همدې حال کې د نفت او غازو شرکت مسؤلین په تیر یو کال کې هیواد ته د نفتي توکو 3.5 میلیون ټنه وارداتو څخه خبر ورکوي او ټینګار کوي چې دا مهال د هیواد 9 تر 8 سلنه اړتیاوې له کورني سرچینو څخه تمویلیږي. په مجموع فیصدي کې وګورو ځکه چې دغه خام نفت بیا پروسس کیږي نو په پروسس کې د دې هغه د پاخه محصول اندازه چې د یو څه نورم کمیږي نو 9% الا 8% په مجموع کې زموږ تقاضا چې د هغه اوس داخلي تولید څخه پوره کیږي. د کاسازر پروژې د پورونو پرې کول او پلي کېدو لپاره د دې پروژې د غړو هیوادونو د 90 میلیون ډالرو ژمنې ترلاسه کول او د 250 میلیون ډالرو په ارزښت د برېښنا تولید برخه کې د ازبکستان د پانګونې هوکړه لیک وروستي کول د برېښنا شرکت د تیر یو کال نور مهمو لاسته راوړنو څخه ویل کیږي.